په دې خبره مې د خپل ځان سره شر کړی دی په دې خبره مې د خپل ځان سره شر کړی دی ما په یارانو باندې ټول عمر باور کړی دی هغه یتیم دی خو پښتون دی چاته لاس نه نیسي هغه یتیم دی خو پښتون دی چاته لاس نه نیسي په یو ریمنه شان جوړه کې اختر کړی دی زبردست السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری سعید سالار یم امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به قدرمنو د ډېرو ملګرو غوښتنې وي ډېر ملګرو د فیسبوک او د مسنجر په لاره به موږ سره رابطې وي چې د امام منظر صاحب خواله راشئ د امام منظر صاحب خواله لاړ شئ نو نن یقینا چې هغه د هغوی چې کوم مقصد دی هغې کې مونږ کامیاب شو بلکې زما د زړه نه هم ډېر خواهش شو چې را امام منظر صاحب لازم خو نن په پېښور کې یو غوره ټپه او یو اچانک یو ناستې یو سمدستي ناستې دلته راجوړ شو د ښاغلي امام منظر صاحب سره په دې مرکه را جوړولو کې مونږ سره طاهر شینواري ډېر زیات مرسته وکړه او د دې تر څنګه مونږ سره غازي نادان رور هم د کیمرې شاته کیمرمینې ته ناست دی د دوی هم یو جهان مننه ملګرو وخت مناخلم راځي چې په سالار ټي وي کې امام منظر صاحب ته ډېره زیاته مینه او هرکلی ووایي امام منظر صاحب ډېر زیات سلامونه احترامات مې قبول کړي السلام علیکم جی سید سالار صاحب تاسو او ستاسو د سالار ټي وي په توسط سره زه ټولو مینهوالو ته چې څومره دي که هغه ملک دی او که ملک نه بهر دي که لر دي که بر دي که واړه دي او که لوی دي که ښه دي او که خراب دي خو چې انسانان دي او پښتانه دي زما سلام ورته رسي نو السلام علیکم ستړي مه شئ ټولو مینهوالو ستړي مه شئ سالار صاحب ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې تاسو هم خپل وخت خراب کو دلته ما ته راغلی په الله ګران شئ ډېره مننه چې ډېره مهرباني چې منظر صاحب زما سالار ټي وي مینهوالو کې زیاتره مینهوال مسافر ملګري دي تاسو ته به پته وي دې کې زیات ملګرو خو پیغامونه راغلي خو دا یو نوم راته یاد دی وایي چې تاسو امام منظر صاحب سره کله هم میلاو شئ فضل واحد بنیر سره تعلق ساتي او په ابوظبي کې سب مسافه دی که کومه علاقه ده هلته کې پاتې کېږي ژوند کوي هغوی چې زما دپاره په هغوی سپیشل سلامونه ووایي ډېره مننه جی فضل واحد د بنیر دی فضل واحد صاحب ډېره مننه جی ستاسو سلام ستاسو مینه ماته راورسېده زما له اړخه هم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه ډېرې دعاګانې احترامات او ډېره مینه قبوله کوي ډېره مننه چېرته چې مو یې ښاد او آباد اوسئ او الله مو کامیاب او کامران لري منظر صاحب زه به نن خبرې ډېرې کمې کوم نورو پروګرامونو کې ډېرې کوم دلته به کمې کوم صرف ستاسو شعرونو ته به غوږ وي د ملګري هم ناست دي چې خوند ترې واخلو به جي هغه تاسو خبره ټیکه تعارف خو ما په خیال زما نه دی په کار بس خلک خبر دی پوه دی خو چونکې ما سره یو داسې هستي ناسته ده ما سره خوا کې یو داسې مشر ناست دی زما زه به د هغه باندې یو دوه خبرې صرف وکړم چې دا زمونږ بدبختي ده بدقسمتي ده د پښتون قوم چې داسې فنکار داسې اداکار او داسې یو هنرمند هستي هغه ډېره پټه پاتې شوه او هغه د هغه مطلب ده چې هغه په مخ رانغی نو دا به زمونږ هم کمی وي او شاید چې دی کې به هم کمی وي څه به معاشرتي کمزورۍ هم وي داسې څه به مجبورۍ هم وي داسې جناب پرویز باچا عرف زڼګې په د اردو نه واخلې تر پښتو پورې یو سټیج ریډیو ټي وي او نن سبا چې کوم ټیلی فلمونه دي په هغې کې ډېر زیات کردارونه ډېر زیات سټرګل ډېر زیات محنت یې کړی دی او ډېر ښه شاعر هم دی خو چې ما باندې کوم کار ښه لګي نو زه به هغه بیان کړم چې دی په کراچۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ په جلسه کې دی ګرفتار شوي او بیا یې 7 دفعې ورباندې لګېدلې وي او هغه یې د جیل خوړلی او ډېر سخت ډېر صعوبتونه تېر کړي دي ډېر مشکلات ډېر مصیبتونه تېر کړي دي پارټۍ دپاره او شهرباز مزاري سره ولی خان دی سره حاجي شیرخان دی سره دی سره په یو جیل کې نو په دې مې خوښ دی چې وطن پرست دی قام پرست دی او مینهوال دی نو زه هغه ته هم ډېره ډېره هرکلی وایم چې نن ما سره ناست دی مننه یې کوم چې په الله ګران شي پرویز بچا ډېره شکریه ډېره ډېره مننه چې ما منظر زما تعارف تاسو په وړاندې وکړو او زما یو شعر دی د پښتو چې دا یو ځل په خوب کې مې پښتو ولیده او راته وي تاسو پښتانه پسې یئ یو ځل په خوب کې مې پښتو ولیده او راته وي تاسو پښتانه پسې یئ که درانه وای نو په ما درانه وای چې زه مو پرېښوم درانه پسې ما د خپل وطن د خپله پښتو د خپلې ژبې سره ډېره مینه ده مخکې مې مو اوس مې ده او انشاءالله تر مرګه پورې به زما د دې خاورې سره د دې وطن سره د خپلو پښتنو سره او د خپلو ثقافت خپل کلچر سره ما ډېره مینه ده او شعر او شاعرۍ سره ما ډېره مینه ده ولې دا شاعران ډېر مخلص خلک دي او ډېر قدردان خلک دي او دای د خپل وطن سره خپلې خاورې او خپلې ژبې سره ډېره مینه لري
دا مونږ ته پته ده چې مونږ دوی سره ډېر نږدې ناستې پاستې کړې دي او خلک خو به ډېر څه وایي د امام منظر پس دغه پته امام منظر یو ډېر سچ انسان دی او ډېر ښه انسان دی او دی چې څه په زړه دي په خوله باندې دي او دی چې کومې وینا ده هغه چې کوم خلک پوهېږي هغه په دې باندې دا کېږي ډېره ډېره شکریه ډېر ډېر مننه تاسو وخت نه خرابوم ډېره مهرباني ډېره مننه جي منظر صاحب غوښتنه مې کړې وه د ښه ډېرو شعرونو ټیک ده جي ټیک ده جي آغاز که موږ به حمد نه وکړو د الله د تعریف نه د الله د صفت نه دا به بهتره وي یو خو به لږ د خلکو تسکین هم وشي سود به وشي چېرې منظر صاحب خو نه داسې نه ده خو دا نظم هم داسې دی چې ځان پویولو کوشش په باندې کوئ ستا نوم کې پټ دي د لویۍ او د عظمت رازونه د کائنات نه د راساسي د قدرت رازونه ته د هغو یې چې هېڅ څوک په دنیا کې نه وي ته د هغو شې چې برخه په خندا کې نه وي پیر د تعویض کې لټوي شیخ د تسبو کې ګوري خان د غریب کې او غریب د په سلګو کې ګوري څوک د په جام کې څوک د چرسو په لګو کې ګوري صوفي دربار کې لیوانی د فلسفو کې ګوري یتیم د اوښکو کې مزدور د په خولو کې ویني فرعون د نیل کې او نمرود د په لمبو کې ویني لیلا د قیس کې او مجنون د اننګو کې ویني څوک د حرم کې ویني څوک د بتکدو کې ویني چا په کعبه کې هم پیدا نه کوي ګرانه باچا څوک د دکاڼي سومنات کې هم جلوه ویني چا له په مخ د خپل جانان کې هم ځانونه ښایي څوک د تور کافر په توره مشاهده وویني څوک د پیدا کړي د الحاد د اور د سرو لمبونه څوک د ټول عمر په مونځ نه په سجده وویني ستا په یو دومره غوندې راز کې چې روان شي سړی په راز کې راز او راز کې راز ته د حیران شي سړی دا چې د لوږې مري ولاړ دي د هغو هم ته دا چې سخري او څه ته لتې ورکوي هم ستا دي دا چې بربنډ دي زار شم دا دې هم پخپله کړي بیا چې یو څو کسانې ځان ته ګډوي هم ستا دي دا چې یتیم دې کړو نو دا دې هم مرضي د خپله دا چې ظالم دې را پیدا کړو هم د خپل کار دی یو خوا جونګړه ورکوي بل خوا باران وروي ساجبه باچای هر کار دی اټل کار دی د فرښتې نه شیطان جوړ کې د ادم د لاسه او بیا جنت نه خپل ادم په بې ارزۍ وباسي دلته هماغه غنم مونږ ته خپل نعمت راکوي هلته ادم د دې غنمو په غلطۍ وباسي ما چې بېوسه کړي هغه را باندې خان جوړ کړي د پاک ماشوم نه ته کافر او مسلمان جوړ کړي ادم غلط کړي فرښته ورته شیطان جوړ کړي هېڅ نه پوهېږم د بوت نه راته ځان جوړ کړي چې غواړي یو ساعت کې تور سړی جومات له بوځي او چې څوک نه غواړي د مونځ یې تیار پاتې کي څوک د تور کفر نه اوچت کړي په ممبرې کې دي څوک د حرم د سینې منځ کې ګناهګار پاتې کړي او چې د تقدیر دې هم لیکلی مرګ او ژوند دې هم لیکلی او نه پوهېږم بیا په قتل ګناهګار هم زه یم ای د تقدیر کاتبه دې کې د لا څه مطلب دی زه دې په دې معما اوسه پورې پوه نه شومه چې کائنات کې اشرف هم زه یم او خوار هم زه یم چې د لیلا په شونډو راشي نوراني غوندې شي چې د مجنون ګریوان کې اوښکاري ایمان تازه شي چې د په جام کې د ساقي د رنګ قدرت ووینم ګناه حسینه شي د مست سرور جهان تازه شي په ما چې کله هم دا ستا د لټون زور شوی دی جام را اوچت کړمه خمار کې دې رامخې ته کړم چې ستا دیدار ته مې زړه وشي ای د زړه قراره په یو لړلي ګنهګار کې دې رامخې ته کړم د مصور د قلم فن کې د تصویر وګورم د یو مطرب د رباب تار کې دې رامخې ته کړم لاړ شم خپلې غرسنۍ لیلا ته ډېر وګورم چې پړکې اوچ وي ننګي تا پکې وپېژنم د بنګړو شړنګ د شونډو رنګ کې دې راواړومه هغه چې زلفې وڅنډي تا پکې وپېژنم د ایوب صبر او جلال مې د موسی هم ته اور د نمرود کې ابراهیم خلیل الله هم ته بیت الخلا ده او که ځای د بیت الله د بادشاه قربان شم دا هم ته دا هم ته دا هم ته چې یو څو کسه خوشحال نه کې ماړی نه کې ته یو غریب د زړه د غم پته به څنګه لګي ته چې دا یو د دغه یو په هنر نه تیر باسي نو د شیطان او د آدم پته به څنګه لګي زه چې بلکل اډو د سره ګنهګار نه شمه نو ستا د رحم او کرم پته به څنګه لګي لکه ماشوم چې مور په بو او په بلا یروي دغسې تا نه هر مولا لګیا دی ما یروي وایي قهار دی غضبناک دی او جبار هم دی زه ورته وایم که جبار دی نو غفار هم دی ما سره مینه د اویا میندو نه زیاته کوي یوازې ستا نه د زما پروردګار هم دی ای د دنیا واکداره ای د کائنات مالکه چې مې حرس د مستو هرو لا په زړه کې راځي تر هغې نه درځم ستا کور ته داسې نشم درتلی چې د جنت لالچ مې ذهن ته مانځه کې راځي چې اور راواخلم او په هر جنت یې پورې کړمه او مخامخ پکې د هرو قتلیام وکړمه چې اوبه یو سم په دوزخ یې درته واړومه یو نوی ژوند راواخلم نوی اهتمام وکړمه یوه چینه هم په جنت کې داسې پرې نه دمه او د کوثر چینه کې وینې د غلمان تلې کم او د دوزخ په دغه مستو غرغنډو قادره باران را جوړ کړم
علامه شیبي پې د ایمان ته لیکم بیا به درځم دغه جنت رانه چاوړی نه دی خو چې سجده مې ستا دپاره شي بس ستا دپاره نه د دوزخ ته ویرې مونځ وي نه جنت دپاره چې مې په زړه کې مونځ را جوړ شي د الله دپاره پوه یمه خو چې د دوزخ په اور مې کله سوځې دواړه مین یو یو د دواړو مدني جانان دی ته په هغه مین هغه به ما جنت ته بوځي د دواړو خوښ دی یو د دواړو نوراني جانان دی ما نه چې دلته بنګړي وغواړي زما لیونی زه ورته غلا کوم خو ټول بازار یې خپو ته راوړم تا نه چې ستا جانان زما په نوم جنت غواړي نو ته به څه وایې چې ستا امت لمبو ته راوړم هغه چې ما روان کړي ته به مې راکاږې څنګه تا خفه کړې لا تر اوسه خپل جانان کله دی یم ګناهګار یم ریاکار که خطاکار یم زه زما په سر مایوسه کړی تا سلطان کړی دی ما نه به کېږي زه بنده یم ته بخونکی ربې زه بت پرست یم ما به خوا د خپل صنم ته بوځي نور چې د هر چا سره هر څه کوي ستا مرضي ده د پیغمبر امت په څنګه جهنم ته بوځي ډېره مننه جي ډېره مهرباني امام صاحب جی دا راته ووایه چې تاسو اکثر ملګري ګیله شانتي کوي چې ردوي ادبي غونډو کې ناستې ډېر کم کوي دا څه وجه کیدی شي نه اصل کې ادبي غونډو کې خو زه ډېر ناستې کوم ډېر زیات ناستې کوم اول مونږ په خپله هفتوار میټینګونه کوو هفتوار پروګرامونه کوو دغه خبره نه کوم اکثر دا مونږ مشاعرې مختلف د خیبر پښتونخوا په مختلفو اضلاع کې مونږ کوو بس داسې څه مجبوریه نشته دی سالار صاحب هغې بجه باندې چې زه ډېر لرې مقصد مې سوشل میډیا چې کوم هغې نه تاسو لږ لرې پاتې بالکل جی دا خو د تاسو سره د الله خو کي غازي نادان صاحب چې هغه زه څرګند کړم ګنې نو لکه داسې څه مشکلات وو ما ته داسې څه حالات وو چې هغه زه نشم ویلی په دې میډیا باندې نو هغې د وجې باندې زه داسې لرې لرې نم ځم او داسې مشورې هم خلک راکوي چې که لا نړې نو بهتره به وي مزه داسې نو زه ما داسې مینهوالو ته راځم لکه طاهر صاحب ته چې راغلی یم نو مطلب خو لکه داسې پوهېږم نو بیا ډېر کم ځم کوشش مې دا وي منظر صاحب ما چې په اول ځل ستاسو کوم کلام واورېدو ستاسو دا جذبات ستاسو دا ولوله دا زما ډېره خوښه شوه نو غواړم چې په سالار ټي وي کې یو بل نظم را سره هم شامل کړي او هغه جذبه او هغه ولوله کې کوشش کوم کوشش وکړم خو دا څومره تاسو غوښتي کوم ځای دی سعودي کې مسافر دی مروان شیرجان سعودي عرب کې زما مینوال دی زما ملګری دی او مسافر دی نو صوبۍ دی د صوبۍ سره تعلق لري زه به دا نظم هغه لا ډالۍ کوم وایي ډېر انسانان دی لا په ځمکه بې جامو دي ربا ډېرې تورسرې بې څادر بې لوپټو دي ربا لا ډېرې پیغلې خپل بابا ته په سلګو دي ربا ډېر زلمي اوږي ستا د ځمکې د میوو دي ربا لا ډېر بچي دي ستا په ځمکه چې بې کوره ګرځي بابا په سپینو ویښتو ګرځي مور سرتوره ګرځي دغه بې پلاره ګرځي دا بچی بې موره ګرځي ستا د اسمان د لاندې ډېر بچي په سپوره ګرځي دا په فټ پات د مور جولۍ کې توغړېدلي بچي ژوند غواړي مینه غواړي سوری د خپل کور غواړي دا په نالۍ کې چې په رزق پسې منډې وهي خو ستا مخلوق دی بد خو نه کوي چې شکور غواړي دا ګونګې ژبې دا په هر قدغن ګنډلي شونډې د خپل نصیب د حق د مستو نغمو شور غواړي دا لوږې تندې دا غارونو ته پریوتې سترګې اوس چې هر څه وي د ارمان د سترګو تور غواړي ستا د مخلوق دی خپل کور نه وي ستا په هر ځمکه او ستا د کور لکه محل د شاهجهان وي ربا ستا انسانان د په تیرو کې خپله لار نه ویني او ستا په کور د لګېدلی چراغان وي ربا د خپل قسمت روټۍ د خلک په سوالونو غواړي او ستا په نوم د ستا په کور کې صدقې وباسي ته د داسې کور مالک چې بنګلې شرموي او زما پلار د بل پورته دروازې وباسي ستا د 15 چته جومات وي د یو بل د پاسه او زما مور د هر مونځ نه پس توبې وباسي ستا په قالین د ستا په کور کې مزې خلک کوي او مجبوري د وطن د لور جامې وباسي یا خو راکوز شه دا تضاد د سپین او تور ختم کا او یا چې کور د هیڅ چا نشته ته خپل کور ختم کا که تر وریځو د دې سر نه وي جومات به نه وي که تر وریځو د دې سر نه وي جومات به نه وي چې چېرته سپین او چېرته شین نه وي جومات به نه وي زه په شلېدلي څادر هم تا ته منظور یم ربا که خامخا پکې قالین نه وي جومات به نه وي خلک د لوږې مري او ستا کور نه بنګله جوړه ده خلک یې سیل ته راځي لویه تماشه جوړه ده زما چوپال نه په سیلۍ کې زلزله جوړه ده ستا هر جومات ته د سرو زرو دروازه جوړه ده خوړل او څکل دې پکې داسې څه میله جوړه ده ته ورته ګورې ستا د کور نه میخانه جوړه ده جاهل مولا ته د ریشم نه مسله جوړه ده او بل خواره شه د انسان نه ډرامه جوړه ده
د خپل شهرت او دبدبې او د خپل نوم دپاره یو څو کسان دي چې پیسې د خدای په کور لګوي ورسره خوا کې د ګاونډ بچي د لوږې مړه شول دا چې د نوم په ثوابونو پسې زور لګوي ستا پیدا کړي انسانان باران ته شپې تېروي څوک چې ستا کور جوړوي دا خو په تا تور لګوي پروردګاره ستا جومات جوړوي داسې خلک چې د یتیم او د مظلوم په خونه اور لګوي په زهر عمري چې کوم انسان دی د خوږو نه خوږ دی کوڅو کې ګرځي دا خو ښه د فرښتو نه خوږ دی ته په خور څه کوې دا ټوله ځمکه ستا جومات دی ته په قالین څه کوې تا ته خو سجده پکار ده تا ته خو مونځ پکار دی مونځ خو په ډیران هم کیږي تا ته خو کلکه د خپل زړه نه اراده پکار ده زما سرتور بچي چې ستا د کور فانوس ته ګوري نو ما ته وایي بابا مونږ ته هم ډیوه پکار ده ستا په جومات د ثواب وشي د یو څو کسانو ستا د جومات نصیب شي ما ته هم کوټه پکار ده هسې نظر د قالین او فانوس غل جوړ شمه هسې نه مونځ په ځای په سپینه ورځ ډاکې ته درشم ما ته زما بچي د لوږې په فټپات پراته دي هسې نه نن ماښام بدل ارادې ته درشم یا انسانیت مسلمانۍ نه مقدم کا ربا یا د خپل کور په منځګزارو زلزله راوله یا دومره وس راکړه چې ستا د کور نه حق یوسمه یا په دې خلکو کې کامله عقیده راوله چې ظالمان پیدا کوي نو زور به هم راکوي چې خوله کې ژبې راکوي نو شور به هم راکوي سترګې دې راکړې نو د سترګو تور به هم راکوي چې په سر کاڼي وروي ټکور به هم راکوي چې انغري کور کې لرم نو اور به هم راکوي د جابرانو خار د ربه مور به هم راکوي دا د هم راکړل دا هم راکه نور به هم راکوي زما چې خور پیدا کوي نو کور به هم راکوي ستا انسانان چې تغړېدلي په فټپاتو وینم او بل خوا خان بابا جوړ کړی ستا جومات ووینم وایم چې پاسې د ستا کور کې مې خپل کور جوړ کې وایم چې دې کې مې په هر یو صف کې اور جوړ کې زم ستا په کور کې نن ستا مخې ته ګریوان شلومه نن دومره جاړمه چې ځمکه او اسمان شلومه خدایه چې نه دي انسانان نه جوړول دی ولې چې ظالمان دي نو بیا دومره ګرانول دی ولې اوس لوپټې راکاږي دومره مستول دی ولې خدایه د بل انسان په خپو کې توړول دی ولې د مور په خېټه کې د مړه وی لویول دی ولې خدایه چې اوس یې دردوي پیدا کول دی ولې یا هغه شان هغه شوکت د خپل انسان راکا یا را روان بچی د خېټې نه حیوان راکا یا که وجود لرم نو حق ته دې جهان راکا یا چې تضاد ختم کم دومره خو ایمان راکا چې خور دې راکړه نو بیا رورم عجب خان راکا یا چې زما په حق پاگل شي بادشاه خان راکا یا د خپل کور اجازت راکا دومره توان راکا مونږ لوس لغړو ته د خپل کور نه سامان راکا که سړی دا مطالبه کوي جابر خو نه شي که د قالین د پاسه مونځ نه وي کافر خو نه شي نن به ستا مینه ګورم نن به د جلال ګورمه دا ثواب مه ورکوه دا به د کمال ګورمه د یو روټۍ طاقت نشته چې غریب ته ورکړي او ستا په کور کې د لکونو خیراتونه کوي دا په کوم خوب خلکو د دي د دنیا مالکه ولاړ ستا کور کې د بوتانو ته منځونه کوي ته په خیرات څه کوي زه د خیرات حقدار یم ته په زکات څه کوي زه د زکات حقدار یم په دې کې ستا څه نشته ټولې د منظر وینې دي خدایه ستا دې کې څه دي زه د ټول جومات حقدار یم ډېره مننه جي په الله ګران شی جي وایي دا د شیعګانو جومات دا د بریلیانو دی دا د شیعګانو جومات دا د بریلیانو دی دا د وهابیانو شو او دا د دیوبندیانو دی دغه د قاضیانو دی دا پورې د پیرانو دی یو خوا د شیخانو دی او بل خوا د خانانو دی شین د ملایانو دی او سپین د طالبانو دی دا اسماعیلي جومات دغه د میاګانو دی چرته د عمر جومات او چرته د علي جومات چرته د صدیق جومات او چرته د غنی جومات دا د کاکاجي جومات او دغه د ولی جومات هغه د فیصل جومات او دغه بادشاهي جومات زه حیران په منځ کې چې اوس چرته مونځ ادا کړمه کوم جومات ته مخ کړمه او کوم جومات ته شا کړمه چغه چې د یو اسلام وهي نه هغه شور څه شو یو زمونږ مذهب دی د انسان نو بیا مې رور څه شو ډېر شو جوماتونه خو حیران یم چې زور څه شو دغه که د بل دي نو منظره د خدای کور څه شو ډېره مننه جي ډېره مننه ډېره مهرباني جي منظر صاحب لندن کې زمونږ یو پښتانه پیغله خور د هغوی هم ډېر پیغامونه را لیږلي چې د منظر صاحب خواله لاړ شي او هغوی نه یو نظم ریکارډ کړي زما په خوښه نو هغوی ته یو نظم ډالې ښه په لندن کې زما خور الله دې آباد لره زما خورې زما پښتانه دی جي لوی کور افغانستان سره تعلق لري زما د لوی انغري بچی دا لور دا زما خور دا د میرویس د ابدالي او د دریا خان او د خوشحال خان او د باچا خان او د عجب خان ډېره لویه هستي ده په الله ګرانه شي خدای دې په لندن کې همدغسې پښتانه ساته
همدې ته زه ایمان ویم دې ته پښتو ویم چې په لندن کې کامله پاتې شي. ډېره مننه جي. تاسو ته به ډالۍ کوم یو نظم بلکل درته ډالۍ کوم. یو نظم وړاندې کوم ډېر په بخښنې سره. داسې سیاسي ګوندونه دي هغه که زموږ مذهبي ګوندونه دي که غیر مذهبي ګوندونه دي خو اکثر موږ د اسلام په نوم روباسي چې تاسو به راشئ خبره د کفر او د اسلام ده. نو په هغې په دغه مې یو نظم لیکلی دی چې اخر په ما خو هم ډېر زیات سخت مصیبتونه تکلیفونه تیر شول. تاسو وکتل چې په پېښور کې د ماشومانو سره کوم قتل عام شو، په افغانستان کې کوم کېږي، زما په لر او بر پښتونخوا کې کوم ظلم کېږي، ما ته په کوم ځای کې څوک پاسېدلي دي، په سعودي عرب کې ما ته وښایئ، په دوبۍ کې ما ته وښایئ، په یورپي ملکونو کې ما ته وښایئ چا زما احتجاج کړی دی، چا زما خبره کړې ده چې هر سړی د ما د اسلام په نوم پاسئ او ما بازار ته راوباسي او خپل سیاست راباندې چمکاوئ. د هغې یو نظم وړاندې کوم او خور ته به ډالۍ هم کوم. وایي ما هم د وړو بچو ټوټې راټولې کړي دي، ما هم د سرو وینو نه جامې راټولې کړي دي، ما هم د لمبو نه لوپټې راټولې کړي دي، ما هم د چا لاس او د چا خپې راټولې کړي دي. تیر دي په ما داسې قیامتونه ما نه هیر نه دي، چغې اسویلي او پرهرونه ما نه هیر نه دي، هغه د وړو بچو کټونه ما نه هیر نه دي، دړې وړې مات پراته سرونه ما نه هیر نه دي، ما د پاره څوک په مدینه کې پاسېدلي دي، ما د پاره چا په اماراتو کې جړلي دي، کوم اسلامي ملک چا بینکونه سوځولي دي، چا یمن او مصر کې خپل سر تندي وهلي دي. نو ولې خپل ځان پرېږدم ستاسو چغو ته حیران شمه، نوره دنیا نشته چې اسلام نه زه قربان شم. زه ورباندې ولې دغه خپل بچی یتیم کړم، زه دا خپله مینه په دنیا ولې تقسیم کړم، زه ولې دا خپل بچي په شته کور کې بې کوره کړم، زه ولې دا خپله پښتنه بیبي سر توره کړم. څه چل دی چې ستاسو سیاست ورباندې وګټم، ولې د ځان بیلم ستا غیرت ورباندې وګټم، مړ چې شم نو کوم یو انسانیت ورباندې وګټم، خپله د یتیم شم ستا عزت ورباندې وګټم، پیر او د مولا کاکا شهرت ورباندې وګټم، داسې د مردار شم شهادت ورباندې وګټم. دا لا کوم ثواب دی چې زما په قتلېدو کې دی، نور کارونه لږ دي چې جنت ورباندې وګټم. زه دې ولې اور ته وینې وشیندم باران شمه، نوره دنیا نشته چې اسلام نه زه قربان شم. یو کور نه دوه جنازې د پښتنو وتې، خویندو به ناتار کولو میندې په سلګو وتې، سره په پېښور نه کور ته تلو وینې به راپورې وي، ویره و هیبت د ګلفامو شونډې تورې وي، مور به د زوی کټ ته په ماښام سرتوره ناسته وه، خور به د خپل رور په جنازه شمکوره ناسته وه، پلار به په ټوټې ټوټې وجود د زوی را پرېوتو، رور به د شهید خور په مات بنګړي را پرېوتو، ناوی به په سره جوړه کې کونډه شوه زړه به شوه، پیغله د لالي په قبر ناسته وه او مړه به شوه، ګل ګل ماشومان به مور په لاسو کې راخیستي وو، یو قبر به ډک شو نو 15 خلکو کنستي وو. چپ شه تپوس مه کوه دردونه مو تیر کړي دي، اوږې بې لباسه اخترونه مو تیر کړي دي، وخت مو د ډولیو خو کټونه مو تیر کړي دي، داسې کړنګېدلي قیامتونه مو تیر کړي دي. هغه وخت که نه د چا اسلام نه نورولي راتله، ختم نبوت نه مولا کې همدردي راتله، نه چا احتجاج اسلام آباد کې په دې حال وکړو، نه چا په جومات کې د پښتون دپاره سوال وکړو. هغه وخت کې دا د $100 موسی چېرته و، زه چې قتلېدم نو دا خرڅ شوی مولا چېرته و. نه اوس وایي اسلام دی، اوس وایي اسلام دی، ته په مونږ اعتماد وکړه، سوال د مدینې د ته راپاسه او جهاد وکړه. نه چا احتجاج اسلام آباد کې په دې حال وکړو، نه چا په جومات کې د پښتون دپاره سوال وکړو. نو زه جاهل خو نه یم چې بدل ستا په بیان شمه، نوره دنیا نشته چې اسلام نه زه قربان شمه. خپل بچی راپاسوه ثواب ورباندې وګټه، خپل بچی راپاسوه ثواب ورباندې وګټه، پرېږده چې شهید شي انقلاب ورباندې وګټه. وخت چې کله راشي د اسلام نه به لوګی شمه، ستا هسې خبرې دي او زه به لیونی شمه، دا د جنت هورې دي، سود نه دي په دې خپل بچي، څه له قتلوې د مدینې په نوم د بل بچي. هر کله چې هم زما او ستا اسلام خطره کې وي، ته به کور کې ناست او پښتون به په مورچه کې وي به په یمن مصر او شام کې به خدای امن کړي. غم اول د ځان دی، د خپل سر نه راته ګران نه دي، زه په خپله جاړم د برما سره مې سویمه ده، دی مسلمانان خو د سپین غر نه راته ګران نه دي، زړه دی او جانان دی د دلبر نه راته ګران نه دي، مور ستا د زوړ غوندې صادر نه راته ګران نه دي، او خپل د احمدشاه بابا ټبر نه راته ګران نه دي، خدای کو چې د خپل خیرون خیبر نه راته ګران نه دي. دا د مدینې او د مکې شیخان به ستاسو وي، کار دی کوي، خپل د پېښور نه راته ګران نه دي. حق په ما سوا د پېښور دی د مکې نه دی، ستا پلار د دې خاورې دی مولا د مدینې نه دی. ځکه د اسلام په نوم ستا مخې ته حاضر نشم، فرض مونځ خو نه دی څه په دې خو به کافر نشم. حق قسم په خدای که په خپل ځان خو د چا ومنم، بس د خپلې خاورې د خړسري پښتانه منم. یو د باچا خان نه پس نه تره او نه نیکه منم، ما سره هېچ چا جړلي نه دي، څوک څه نه منم. زه به د چا مینه یادوم، د چا به ښه منم، ته
ته به دغه سره منې خو زه به دغه سره منم ولې په اسلام کې د پښتون اډو څه حق نشته دې ته که اسلام وایو نو دغه اسلام نه منم څوک چې د کابل او پېښور دپاره مړ نه شي جنګ کې د مکې کې څوک شهید شي نو مردار به وي څوک چې د پښتون په قتلیام باندې خفه نه شي بیا د اسلام خبرې نه کوي اغیار به وي موږ سره که ځي څوک په یوه نو دغه لار به وي اور به وي لمبي به وي زنځیر به وي او دار به وي شیخ عبدالقادر که چېرته وي نو د چاپلار به وي موږ عربي څه کوو پښتو وایو دغه کار به وي څوک چې په کابل پسې بد وایي ګنهګار به وي او توره د میرویس لرو که جنګ شو نو شلنګار به وي موږ به یو جنت به وي زموږ پکې اختیار به وي څوک چې د پښتون نه سترګې اړوي غدار به وي څنګه د عربو د صحرا مرد میدان شمه یا منظره څنګه د شیخانو د کور ځوان شمه څنګه د مولا سره په نیمه خوله روان شمه نن نفس مې خیال دی چې په ځان شم او د ځان شمه ستا د خولې اسلام د مولا دې نه خو به ګران شمه ته د مکې شیخ شه زه به نر فخر افغان شمه ته د مدینې د بنت شیخ لوپټه وګټه زه به د میوند د ملالۍ د زړه داستان شمه ته مسلماني وګټه مړه که د انسان بچي زه به بې جهاده بې اسلامه مسلمان شمه او ته د عربو د اوښانو لښکر راوله زه به درته یو د اشنغر نه باچا خان شمه زه مولا ورکېږه دغه خپل بچي پې قتل کا نوره دنیا نشته چې اسلام نه زه قربان شم د دې فرمایش راپسې فضل قادر سرګن صاحب یو تا کړی که نه بل چا ونه دی کړی فضل قادر سرګن صاحب ته ډالۍ کومه دا ټول وطن زما دی خو زمري د یو څو نور شي محسود دی یو څو نور شي افریدي دی یو څو نور شي ماتیږي دغه تور زنځیر خو زور را سره یو کوي ماتیږي دغه تور زنځیر خو زور را سره یو کوي سپین غره ستا د غاړې لیوني دی یو څو نور شي بزدله قاتلان به د مور نه معافي غواړي ملګرو د نقیب غوندې سړي دی یو څو نور شي او اټک کې به پښتون ته هرکلی کېږي یارانو اټک کې به پښتون ته هرکلی کېږي یارانو بس کاش محسن داوړ غوندې زلمي دی یو څو نور شي لښکر د رنجیت سنګ به لنګ راکاږي په میرو کې وزیر سره ملګري باجوړي دی یو څو نور شي او په شور د انقلاب به د پنجاب په بله واوړي سرخیل اشنغر ستا بچي دی یو څو نور شي او منظره د تمامې پښتونخوا جواب یې ورکو هم دغسې په سترګو کې ازغي دی یو څو نور شي ډېر مننه کوم جي د ټولو مینهوالو نو دا که پروګرام خو داسې جاري وي د ماښام پورې نه ختمیږي ټولو مینهوالو لر بر دننه بهر خو خراب تور سپین ښځه هلک بوډا ځوان زلمی زما ټولې میندې خویندې وروڼه ټولو مینهوالو ته سعید سالار صاحب ته طاهر شینواري صاحب ته غازي نادان ته څومره مینهوال چې دي د زړه د تل نه زما په دې شاعرۍ اعتراض مه کوئ سوچ پې وکئ زه ستاسو چغه وامه پریدی محسود وزیر توري بنګش شینواری چې تاسو یې نه وایئ تاسو یریږئ حالات داسې دي نو که زه دا خبره کوم نو ما تاسو وډبوئ ومې ټپوئ په شاباسي راکوئ نو تاسو ماته د کافر او دا لقبونه دا مه راکوئ د مارونه یې ملګري یې که نه پوهېږئ ما نه تپوس وکئ زه به مې پوهېږم او الله دې تاسو ته خپل شعور درکړي خو زه د پښتون چغه وام که لر دی او که بر دی که په دې زه ګنهګارېږم که قتلېږم که مړ کېږم ستاسو شهید یم ستاسو ورور یم ستاسو ملګری یم که رد کوئ مې که اخلی مې یو ټرسټ مونږ شروع کړی دی هغه ټرسټ تاسو خبرې کوئ خو زه به پوښتنو ته هم راځم اخري پوښتنې به یو ټرسټ مونږ شروع کړی دی چې په هغې کې زما دا ملګري دي کمزوري دي او زما جرګه ده د هغې کتابونه مونږ منظریان ته راولو نو په هغې کې مونږ سره تاسو مرسته وکئ که بهر ناست یې که دننه ناست یې د بریال وفا صاحب غفور شباب صاحب د ډېرو ملګرو کتابونه لا پراته دي څه خو ما هغه په خپل هغه کړي دي 115 خو چونکې ډېر زیاته منډه غواړي تکلیفونه غواړي پیسه غواړي تاسو به دې کې موږ سره هیلپ کوئ ډېره مننه چې په الله ګران شئ باقي تاسو تپوسونه دي منظر صاحب ژوند خو ځان له یو هنر غواړي که نه تاسو د خپل ژوند نه څومره حده پورې مطمئن زه به سید سالار صاحب دا خبره وکړم چې زه واحد انسان یم په دې دومره زه به داسې وایم نو کم سے کم ما ته خو چې څوک ملاو شوي دي نو بس بور دی ټینشن کې دی خفه دی پریشانه دی خو د ما د خوشحالۍ یو ورځ دا چې ما واده نه دی کړی ما د خوشحالۍ تر اوسه پورې زه یم خفه شوی الحمدلله شکر دی جي تر اوسه پورې زما زړه ته که درد راغلی دی که خفګان راغلی دی نو د دې خاورې د دې پښتون د دې لت پلت د دې تس نس پښتنو دا چې په ډیران خپل رزق ګوري دا چې په پنجاب کې ګرځي خلک ورته سپک ګوري دا چې په بهر مسافرۍ ته لاړ دي او ویښتې سپین شول او دلته ملالۍ ناسته ده یو پیزوان په تمه دلته شین خالۍ ناسته ده هغه زړه شي هغې په ویښتو کې سپین ولګي
هغه پښتانه بس هغه مې خفه کوي. نور ما روټۍ ډېر مطمئن یم خوشحال یم الحمدلله. خدای ډېر لوی سوچ را کړی دی ډېر لوی ذهن را کړی دی. زه څه یم د خاورې یو ګوډاګی یم تاسو د خپل خاوره یم خو الله راباندې ډېر لوی فضل کړی دی ډېر لوی سوچ را کړی دی. د خلکو غوندې تنګ نظره نه یم د خلکو غوندې سوچ نه لرم ډېر لوی سوچ لرم او ډېر خوشحاله یم ډېر مطمئن یم. خو په دې کې یو دا د راز خبره ده چې واده مې نه دی کړی. اخیری یو پوښتنه کوم. جی ها بالکل جی ها بالکل داسې څه نیمګړی ارمان یا خواهش لرئ چې تاسو وایئ چې دا ارمان زما پوره شي؟ بالکل جی دا ډېر ښه سوال وکړو او زه اکثر د ملګرو ته وایم چې داسې کوېشن ما ته راوړئ ما نه ګران سوالونه وکړئ ګران سوالونه ما نه وکړئ ما نه دا سوالونه مه کوئ چې تا شاعري کله شروع کړې ده او ته جی بالکل دا زما خواهش دی چې کاش چې زه کله به ووینم چې پښتون په خپله خاوره هغه ته خپل اختیار میلاو شو پښتون سره احتساب د خپلې خاورې ونه شو پښتون سره د خپلې مینې احتساب ونه شو او پښتون د خلکو د عزت او د قدر په نظر وکتل چې په هر ځای کې دی. یو ریکویسټ دا کومه چې مهرباني وکړئ موږ ډېر درانه خلک یو زموږ انغرۍ تاسو وګورئ جي یقین وکړئ چې تاسو د موږ خپل تاریخ وکتو قسم مې په خدای وي که دا بوټان هم واچوئ چې دا د انګریز دي قسم مې په خدای وي که دا ما غوندې دا کلي په خپله کلین شي کوم بوټان اچوم دا خلاص یو ما یو مثال یو جذباتونه خبره وکړه خو قسم مې په خدای وي که تاسو وګورئ جي دا پښتون نه څه جوړ دی جي دا موږ پورې څه ټټوبې کېږي دا څه لوبې رابورې کېږي چا موږ سره څه ونه کړل د دې مخې خلک رالل په موږ څومره ظلمونه څومره تکلیفونه مو مان تېر شول د دې مخې خلک راغو د مغرب نه راغو موږ نه د خلکو د جنگ میدان نه جوړئ موږ نه د خلک د مفادو میدان نه جوړئ موږ نه د خلکو د لوبو ډرامې نه جوړئ بس موږ پښتانه یو مهرباني وکئ ځان ته سوچ وکئ خپل تاریخ ته سوچ وکئ خپل انغري ته سوچ وکئ که تاسو په خپل انغري سوچ وکړو او تاسو خپل درانه هغه هستیانې هغه سرخیلان او هغه کابرینو ته سوچ وکړو یقینا قسم مې په خدای وي که تاسو سپکه خبره هم په میډیا تاسو د خولې نه وخته موږ دومره درانه خلک یو په دا مې ارمان دی سعید سالار صاحب چې کله به زه پښتون سیال او خوشحاله وینم دا مې غټ ارمان دی نور الحمدلله بس دنیا خو ارمانه سره ده ډېر به پښتون ولس ته څه پیغام ورکوو دغه بس پیغام هم دی زما پښتون ولس ته پیغام دا دی یو پیغام چونکې تاسو دا خبره زما د ملګری دی یو پیغام ورکوم کاش پښتنو یو خبره واورئ چې خپله مور خپله خور خپل څادر خپل شال خپله شمله خپله لوپټه دا مه سپکوئ ځان پسې په موټرسایکلو باندې دا دومره درنې هستیانې مه راکاږئ دا د هوا لور ده دی تاسو ته جنم درکړی دی دی ما ته جنم راکړی دی دی پیغمبرانو ته جنم ورکړی دی دی ولیانو ته دی بزرګانو ته صحابانو ته جنم ورکړی دی برای مهرباني خپل کلچر سره خپل څادر سره خپې وغځوئ داسې مه کوئ د خپله مور د خپله خور د هوا لور د دې قدر وکئ د دې عزت وکئ په هر ځای کې دې ته مقام ورکئ که هغه په بس سټاپ ده که هغه په لار کې ده که هغه په سکول کې ده که سکول مخې ته ده برای مهرباني دا د موټرسایکل نه کوزه کوي دا د زړه په بالخانو کې کېنوئ د په سر کېنوئ د دې شال قدر وکئ دا زما پیغام دی ډېره مهرباني ملګرو دا د سالار ټي وي نننۍ خپرونه امید دی چې ستاسو به خوښه شوي تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم سعید سالار لور کې اجازت دلوي الله پاک